اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو خويندو، تاسو کا اکثر ګورئ نو مختلف قسم زړی په بازارونو کې وي. یره جی دا د نور پرست یعنی د سن فلاور زړی دی، دا جی د شړشمو زړی دی، دا مختلف قسم دغه سي چیا سیډز او دغه سي مختلف سيزونه وي کوم چې مونږه استعمالو په خپل خوراکونو کې. او عمداسم که تاسو ګورئ نو دا سن فلاور چې کوم سیډ دی هغه انتهایی خپل ډرای فروټ هم دی، یعنی تاسو یې خورئ خو د هغې زړی چې کوم دی انتهایی بهترین سیز دی. نو دا سیزونه چې کوم دي دې کې مختلف قسم آیلز وي، دې کې مختلف قسم تیل وي، خصوصا د شړشمو په زړی کې خصوصا چې کوم تخم دی د هغې نه علاوه نور پرست یعنی سن فلاور د دې زړی، دې نه علاوه چې کوم دی کینولا او داسې ډېر سیزونه دي چې په بازار کې هغه تاسو ته ایزیلی د پنساري په دکان یا مختلف سټورونه چې په هغې کې ملاوېدی شي. نو بجای د دې چې که مونږ داسې کوو او دغه جی دا ریفاینډ تیل دی او دا امپورټډ دی او دې کې هغه خبره ده، دې کې دا خبره ده، دې نه که مونږ یو طرف ته شو او هر ځای کې تقریبا کم زمونږ خصوصا چې کم زمونږ د کلو خلک دي، زمونږ پښتانه، نو زمونږ د دې کلو خلکو ته دا اندازه شته چې تقریبا هر ځای کې د تیلو د ګاڼۍ تنظیم شته. نو که مونږ د شړشمو تیل یا د دې سن فلاور د نور پرسته تیل د دې د زړي واخلو او هغې نه ځان له خالص تیل وباسو او د هغه تیلو استعمال کوو، یا کني نو په خپل خوراک کې د دې تیلو نه علاوه که د دې زړو یا د دې تخم که مونږ په خپل خوراک کې استعمال کوو نو د دې انتهایی زیاتې فایدې دي. یعنی هغه کسان چې چاته د قبض مسله ده ټول عمر کې به قبض نشي که هغې دا سیزونه استعمالي، ځکه چې دې کې خاص قسم ته تیل او روغنیت دی، روغن دی پکې، آیلی دی دا، نو دې سره ستاسو د معدې چې کوم هاضمه ده بهترین وي، قبض بالکل نه کیږي، د معدې چې کوم انزایمز دي ستاسو هاضمه چې کومه ده اور سره بهترین وي. بله دویمه خبره د شوګر او د بلډ پریشر چې کوم خلک دي نو هغې که د نور پرست یا د زړي چې کوم دی د دې شړشمو یا دې نه علاوه زیتون، که زیتون خوري د زیتونو تیل استعمالوي نو هغې دپاره یقینا د هغې د شوګر، بلډ پریشر، د زړه بیماریانې، د ګردې بیماریانې دا چې کوم دی انتهایی کمی شي. او د زیتون تیل چې کوم دی یا د زیتونو دا کم میوه چې کوم ده که د دې استعمال کوي نو دا خو یعنی د سنت نم ثابته ده او د قرآن او د حدیث نم ثابته ده او د طب نم ثابته ده، زمونږ الوپیتي هم دا وایي، حکمت هم دا وایي، هر څه دا وایي چې یاره زیتون چې کوم دی یو بهترین شی دی. که د دې تاسو استعمال کوئ نو په تیلو کې که تاسو کله استعمال کوئ دا هرګز مه ګورئ چې دا د زیتون تیل دی، دا د نور پرست تیل دی، دا کینولا ده، دا چې کوم دی نو شړشم دی، هر قسم ته تیل که تاسو خپل خوراک کې استعمالوئ هم استعمالولی شي او دا سیزونه په خپل خوراک کې تاسو د دې د زړې عمداسې هم خوړی شي. یعنی اکثر له چې کوم دی وګورو څنګه چې مونږ په جمي کې دا ډرای فروټس خورو، پلی خورو، دې نه علاوه چې کوم دی بادام، کاجو، دغسې دا د نور پرست یعنی سن فلاور زړی چې کوم دی هغه هم یو ډېر ښکلی ډرای فروټ دی. که تاسو د هغې استعمال کوئ او هغه خورئ نو یقیني طور تاسو چې کوم دی نه صرف ستاسو هاضمه بلکې ستاسو ذهني صحت، ستاسو یعنی کم رګونه دي، کم د وینې رګونه دي، ستاسو د زړه رګونه دي، هغه انتهایی حده پورې صحتمند وي. نو د شوګر، بلډ پریشر هغه خلک چې دا د دې ښکار دي هغې که د دې سیزونو استعمال کوي، د خالص سیزونو استعمال کوي نو ورله ډېره ښه ده. بیا راځو چې د جوړونو مرض طرف ته، اوسټیوارترایټس خلک د جوړونو د مرض باندې اخته دي، هغه خلکو دپاره ډېر ښه دی. او بیا زما هغه رونه خویندې چې د چا وزن زیات دی او وزن کمول غواړئ نو بل کار مه کوئ، همدغه سیزونو ته کار ووایئ چې نیچرل سیزونه دي، ستاسو وزن هم نه زیاتوي، دې سره به انشاءالله ستاسو صحت ډېر ښه. ستاسو د صحت باره کې به انشاءالله نورې خبرې هم کوم، نور معلومات به هم در کوم د دوایانو لحاظ سره، د ستاسو د صحت مسایل حوالې سره، دې سره به انشاءالله خبرې کوو. خو دا چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او زیات نه زیات وروڼو خویندو سره شیر کړئ چې هغې ته هم دا معلومات وشي. خپل ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله پامان.